بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. آمین. عزتمند نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د بسم الله الرحمن الرحیم ډیره خاص او لاجوابه وظیفه بیانوم. ان شاء الله تعالی د دې خاص وظیفې په برکت سره د الله جل شانه په فضل و کرم سره به د ستاسو تمام ناممکنه حاجات او د ستاسو ناممکنه حاجات چې تاسو هغه پورا کول غواړئ، د ستاسو خواهش وي چې دا حاجتونه مې الله جل شانه پوره کړي. ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه پوره کوي، خو په شرط د دې چې هغه جایز هم وي. زما عزتمندو په ژوند کې مو څه قسمه دعا وي او تاسو دا غواړئ چې الله جل شانه زما دا دعا قبول کړي، نو زما عزتمندو دا خاص او عظیم الشان وظیفه چې د بسم الله الرحمن الرحیم یو مختصره وظیفه ده. ان شاء الله تعالی چې په ژوند کې د سم مشکل ده، سم پریشانی ده او سم مصیبت کې گرفتار کریم رب دغه پریشانی، دغه مشکل او دغه مصیبت ختم کی او په ژوند کې به الله جل شانه یو سکون، راحت او آرام راولي. زما عزتمندو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل ویزټ کړی وي او دا چینل ما لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ټاله کړئ د دې لپاره چې تاسو ته د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن ملاويږي. زما عزتمندو کچاري تاسو ما سره رابطه کول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته واتس اپ نمبر ښکاریږي، پای باندې ما سره رابطه کولی شئ. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانته نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکئ، د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم یو ډیر اثر کوونکی وظیفه ده. که چېرته یو بنده دعاګانې غواړي او د دې بنده دعاګانې نه قبلیږي، مشکلاتو کې مبتلا دی، پریشانو کې مبتلا دی او دغه مشکلات او پریشانۍ نه ختمیږي، حاجتونه او مقاصد نه پوره کیږي، نو زما عزتمندو د الله جل شانه در دا هر وخت کولوي. د رب کریم رحم و کرم هر وخت خپل بندگانو طرف ته متوجي وي. زما عزتمندو چې څومره هم غوښتل شي د الله جل شانه نه وغواړي، الله جل شانه د بندگانو په غوښتلو باندې خوشحاليږي او چې څوک د الله جل شانه نه مدد نه غواړي، د الله جل شانه نه دعاګانې نه غواړي، نو رب کریم د داسې کس نه ناراضه کیږي او خفه کیږي. نو لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې د داسې کریم رب نه، د مهربان رب نه مونږه زیاتې دعاګانې وغواړو، خپل حاجتونه مونږ الله جل شانه ته وړاندې کو او د الله جل شانه نومونه الله جل شانه ته وسیله کو، ځکه چې رب کریم په خپل ارشاد فرمایي ادعوني استجب لكم، زمانه دعاګانې وغواړئ زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. لہذا زما عزتمندو مونږ به په هر حالت کې د الله جل شانه نه مدد غواړو او نا امیده کیږو به نه. کلم چې مونږ ته څه تکلیف او پریشانی مخې ته راشي چې مونږ الله جل شانه طرف ته متوجه کیږو او د الله جل شانه نه غواړو. خو زما عزتمندو د حرام نه خپل ځان بچ کول دي، ځکه چې یو سړی هغه حرام خوري، دغه په خېټه کې حرام وي، دغه کپړې د حرام وي او دغه غوښه د حرام نه راټوکېدلې وي او وینه د حرام وي. نو زما عزتمندو د داسې کس الله جل شانه دعاګانې هم نه قبلوي او وظایف هم الله جل شانه نه قبلوي.
دغه رنګه زما عزتمندو د لاس او خپو او د سترګو د ګناه نه خپل ځان بچ کول دي چې مونږ سترګې غلط استعمال نکو پردو زنانو ته نه ګورو پردي ستر عورت ته مونږ نه ګورو او د زنا او لواطت کارونه مونږ پریزو دغه نه مونږ توبه وباسو دې سره زما عزتمند مونږ د قران شریف تلاوت ډېر کوو الله جل شانه کلام دی الله جل شانه په دې باندې ډېر زیات خوشحاليږي دا قرانګه زما عزتمند د کافر او د مسلمان ترمنځ فرق صرف موز دی چې مونږ تاسو 15 واړه وخت فرض موز هغه کوو او بل دا زما عزتمند چې مونږ د خدای پاک مخلوق سره مخلوق خدا ته تکلیف نه رسو لہذا زما عزتمندو کچره تاسو د کاروبار او روزګار مشکلات سره مخ او تاسو غواړئ چې الله جل شانه مونږ ته بهترین کاروبار او روزګار را نصیب کړي یا زما عزتمندو تاسو د نوکری په تلاش کې او نوکری او جاب تاسو ته نه ملایويږي نو د دې لپاره هم تاسو د وظیفه کول شي دا رنګ زما عزتمندو د چا نارینه اولاد نشتا نارینه اولاد د پر هم تاسو د عظیم الشان عمل او وظیفه کول شي لہذا زما عزتمندو ډیر الله جواب عظیم الشان پر تاثیر وظیفه ده ضرور د خپل حاجتونو لپاره صرف یو پیر تاسو د لازمی آزماو کوي زما عزتمندو د دې لپاره څه خاص ټیم او خاص ورځ د دې لپاره مقرر نشته بچ څه ټیم تاسو توجه دیان برابر وي نو دا وظیفه او عمل تاسو کولای شئ زما عزتمندو ډیر آسان عمل دی مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمندو چې دا ټول نه مخکې به 11 مرتبه یو لس پیره درود شریف تاسو ولولای خدا دا چې تاسو درود ابراهیمی اول ولی یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې د دې په زما عزتمندو 1100 مرتبه یعنی صل د پاسه زر پیری تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو اول ولی او بیا زما عزتمندو تاسو ته په سکرین باندې ښکاری وما کان ربک نسیا وما کان ربک نسیا دا به 101 مرتبه یو د پاسه سل پیری تاسو اولولای او بیا په اخره کې یو لس پیری درود شریف اولولای او بیا به د دعا د پر لاس پورته کې جستا سم مسله هم ده د الله جل شانه نو په اجازه سره ګرګړا سره دعاګانې وغواړي کریم رب ضرور به ضرور تاسو دعاګانې قبلوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښ شي که ویډیو مو خوښ شي وي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل دوستانو سره د صدقه جاریه په اراده باندې شیر کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان